افغان حکومت وایي د مارچ تر 21 نیټې به 100 طالب زندانیان خوشي شي. حکومتي سرچینې وایي په دې اړه د نورو بحثونو لپاره د وسله والو طالبانو یوه ډله له حکومت سره په راتلونکو ورځو کې مخامخ لیدنه کوي. د طالبانو د قطر دفتر تېره ورځ وویل چې د طالب بندیانو د خلاصون پروسه د مارچ پر 21 نیټه پیلیږي. سویل شاهین پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دوی د خپلو بندیانو د تصدیق لپاره یو تخنیکي پلاوی بګرام زندان ته لیږي چې د ورکړل شوي نوملړ له مخې د بندیانو په پیژندنه، تایید او خوشي کولو کې مرسته وکړي. په ورته مهال بیا د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالتونو ځانګړی استازی وایي د افغان حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې دوهمه تخنیکي غونډه بیا د ویډیو کانفرانس له لارې وشوه چې دا یو مهم او مثبت پرمختګ دی. خلیلزاد وایي دواړو لوري هوکړه وکړه چې د بندیانو خلاصون به د دواړو خواو لخوا د مارچ پر 21 پیل شي. درنو لیدونکو سلام، تاسې د نن خپرونې لیدونکي یاست او زه سید ادریس سادات یم. په نننۍ خپرونه کې راسره د سکایپ له لارې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال لوی څارنوال مولانا جلال الدین شنواری او همدارنګه په استودیو کې سیاسي شنونکی امان الله هوتکي دی چې دواړو ښاغلو ته په پروګرام کې هرکلی وایم. ستړي مشئ. ښاغلی شینواري صاحب، غواړم بحث له تاسې څخه پیل کړم. ټاکل شوی چې په راتلونکي یوه اونۍ کې د طالب بندیانو د خوشي کېدو بهیر پایل د 100 بندیانو له ازادولو سره وشي. څه فکر کوئ دا یو ښه نیک اقدام دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جناب سادات صاحب، تاسو ته، جناب هوتکي صاحب ته او ډېرو درنو او معززو لیدونکو او اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دې کې شک نشته دی چې دا ډېر یو نیک اقدام دی، یو ښه اقدام دی، یو ښه پرمختګ دی. دا پرون دوهم ځل دپاره د امارت اسلامي د بندیانو د کمیټې تخنیکي هیئت د افغانستان د هیئت سره د سکایپ د لارې نه 4 ساعته ملاقات درلوده او په دې 4 ساعتو کې د بندیانو د خوشي کېدو په هغه منهجو طریقه او میکانیزم باندې خبرې وشوې او انشاءالله په باندې اتفاق راغی او په 21 د مارچ پورې به د امارت اسلامي تخنیکي هیئت هغه په کابل کې حضور لري او د هغو دنده به همدا وي چې د بندیانو تشخیص وکاندي او نوم به او لس به د بندیانو سره تطبیقوي، یعنی اسم به د مسما سره تطبیقوي او پس هغه نه به بندیان خوشي کېږي چې په اوله قدمه کې به 100 نفره او بیا وروسته به دا پړاو دوام پیدا کوي. شینواری صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویلې دغه ویډیوي کانفرانس نږدې 4 ساعته دوام وکړ. د دغه کانفرانس له جریان او نورو جزئیاتو څخه به تاسو خبر یاستئ چې پر کومو مسایلو تر ډیره بحث شوی دی او توافق وشو چې بالاخره د راتلونکي د روانې میلادي میاشتې پر 21 نیټه به د 100 طالب بندیان خوشي کېږي او دغه بهیر به په همدې توګه پیل کېږي. په قطر کې د وسله والو طالبانو سیاسي دفتر هم ویلي، سویل شاهین هم په خپل ټویټ کې ویلي چې د دې بهیر د ارزولو لپاره به د دوی یو پلاوی راځي بګرام زندان ته او دغه بهیر به له نږدې څاري. دا په څه معنا دی؟ څه فکر کوئ په دې برخه کې؟ فقط هغه کوم موضوعات چې ورباندې بحث شوی دی په هغه موضوعاتو به تجدید نظر کېږي، تایید د موضوعاتو به کېږي، په هغه میکانیزم او روش به صحبت کېږي او بل عمدتاً به د بندیانو تشخیص کېږي چې نور څوک د دوی په ځای باندې راونه تشخیص بندیانو به کېږي. پس دوی دې نه چې تخنیکي هیئت هغوی تاییدوي نو هغوی به راوځي او کوم کسان چې د هغو د اړخ نه تایید نشي نو هغه به نه راوځي. همدغومره خبره ده، فقط صرفا موضوع د بندیانو ده، په نورو موضوعاتو باندې بحث نه دی. که څوک دې نه تبلیغاتي استفاده کاندي دا به مناسبه خبره نه وي. د اوربند مسله او نور مسائل د دې هیئت د واک نه دی، تنها د بندیانو د مسایلو موضوع ده چې په دې به بحث کېږي او په هغه روش او میکانیزمو د دوی د حضور او اشراف لاندې یعنی یوازې توافق په همدې بندیانو شوی، د بندیانو پر خلاصون شوی، نور مسایلو باندې بحث نه دی شوی؟ نه، قطعا نه. لکه اول پړاو خبرې چې وشوې دلته مو اورېدل چې په اوربند بحث وشو په هغه او دغه باندې. نه، داسې نه ده، نه په اوربند باندې بحث کېږي نه په نورو مسایلو بحث کېږي. تنها بحث د بندیانو په خوشي کېدو باندې دی او انشاءالله بیا به په بین الافغاني مذاکراتو کې چې د بندیانو د خوشي کېدو نه وروسته چې 15,000 بندیان د طالبانو دي چې مکمل خوشي شي، یو هم پاتې نشي
او همدغسې د حکومت 15 نفره چې دي هغه هم خوشي شي. بیا به بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي متصل، او په هغه کې به دغه موضوعات لکه اوربند نوعیت نظام او عنوان د نظام او تعدیل د قانون اساسي و غیره ډیر مسایل دا به بیا په بین الافغاني مذاکراتو کې ورباندې بحث. دقیقا همدغلته پوښتنه همدا رامنځته کیږي چې تاسو ویلي چې یوازې فقط د بندیانو پر خلاصون بحث شوی، بل اړخ بل بحث چې ډیر زیات مهم دی د خوا لپاره او د هیوادوالو لپاره هم ډیر زیات مهم دی، دوی اندېښنه لري د تاوتریخوالو د کمښت یا ورکم باندې کله دغه بحث روانیږي. دا هم ډیره زیاته مهمه موضوع ده. که چیرې له دې اړخه مثلا دغه بهیر پیل شي او سل بندیان خوشي شي، د هغوی لخوا به یعنی اقدام څه وي په دې برخه کې؟ دا اوس امکان لري که نه پر د مسایلو باندې وروسته بحث کیږي؟ که چیرته بعضې مشکلات ځینې کړیو لخوا نه وای پیدا شوي د بندیانو د خوشي کېدو په ارتباط باندې ځینې مشکلات نه وای مخې ته راغلي، نو شاید موږ هغې مشاهدان هم وای، ځکه چې قرار په دې و چې په 10 مارچ به بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي. مخکې دغه نه به بندیان 15,000 خوشي کیږي او اولینه موضوع چې افغانان ورباندې بحث کاندي هغه به د اوربند او دایمي اوربند مسئله وي. نو زه ویلی شم چې اوس به موږ د عمومي اوربند خاوندان وای، خو متاسفانه ځینې مشکلات رامنځته شول او اوس هیلهمندي همدا ده چې مشکلات رامنځته نه شي. ټول جوانب به دا فرصت غنیمت وګڼي او د دې فرصت نه معقول او منطقي استفاده وکړه. هغه لازم سهولتونه چې په کار دي او د چا په واک کې دي هغه مساعد کړي تر څو 15,000 بندیان. یوه خبره وکړم که 15,000 بندیانو نه یو کم زه فکر نه کوم چې د بین الافغاني مذاکرات شروع شي. یو خواته بین الافغاني مذاکرات دي، بل خواته وسلوال طالبان وایي چې دوی باید 15,000 بندیان خوشي شي. که چیرې مخکې تاسو هم ویلي چې له 15,000 بندیانو یو کس هم کم دوی ځان نه سین څراغ نه ښیي، څه فکر کوئ تاسو دوی سره همغږي یاستئ، هم نظر یاستئ چې دا سم کار دی که نه دوی هم باید د حسن نیت په خاطر یو څه ګام دې خواته راواخلي؟ نو د حسن نیت هغه موضوع واضحه شوې، هغه حسن نیت کې پرېکړه شوې. د حسن نیت اقدام نښه دغه ده چې جانب مقابل هغوی به هم زر کسه د حکومت بندیان خوشي کوي. همدغه حسن نیت دا زر کسه به کله خوشي کېږي؟ ښاغلی شینواری صاحب د دې موضوع ته راګرځو، همدلته تم کېږو. دا پوښتنه ده په سټوډیو کې هوتکي صاحب ته راګرځم. مخکې له ده چې له دوی څخه وپوښتم تاسې نه دغه موضوع غواړم دلته په یاد وساتئ چې دغه 1000 بندیانو موضوع تاسې یاده کړله چې دوی هم غواړي 1000 بندیان خوشي کړي. آیا دا 1000 بندیان د دې 100 بندیانو له خوشي کېدو وروسته کېږي او که نه؟ تاسو ته راګرځم. ښاغلی هوتکي تاسو د شینواري صاحب څرګندونې واورېدې، څه فکر کوئ؟ تاسو ورسره همغږي یاستئ او که ستاسې ملاحظات بل څه دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جناب سعادت صاحب تاسو ته او پخواني لوی څارنوال جناب شینواري صاحب ته او ستاسو ټولو کارمندانو ته لیدونکو او اورېدونکو سلامونه او هیلې وړاندې کوم. زه د دې مخکې چې ستا د سوال جواب ته راسم یو بل څه وایم، تبصره د ده په خبرو باندې وکړم. هغه دا چې دا نن سهار په روزګان ولایت خپله په ترینکوټ کې تقریبا سهار ډېره وختي طالبانو وسلوال طالبانو حمله کړې ده. د جیک په سیمه کې تقریبا 3 کسه د مردمې ښځې شي یا پاڅون کوونکي چې ورته وایي پوستې یې درلودې د په شهادت رسولي دي او 3 نفره زخمیان دي. 3 نفره یې ژوندي د ځانه سره بیولي دي، ټول هم 3 تقریبا 9 کسه همداسې. یعنې دا مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی؟ نو هلته بل څوک په روزګان کې داعش و، دا شیان هغه یو څه داعشان رقم خلک شته په شهید اساس ولسوالۍ کې، مګر هغه هم د طالبانو تر قومندې لاندې کار کوي. او یا چې په خاص روزګان کې کومې خبرې کېدلې ګنګوسې کېدلې، خو تر اوسه پورې داسې خاص نښه نشته چې سړی فکر وکړي چې دلته داعشان واقعي داعشان موجود دي یا بله ډله موجوده ده. ولې په دې چې روزګان د طالبانو هغه اصلي مرکز و، د پخوا څخه اوس هم دغسې دی. اکثریت مشران یې د هغه ځای دي، خپل لوی ملا صاحب ملا مدمر اخوند او ملا برادر اخوند، نجم الله فضل اخوند، نجم الله دجله اخوند، نو دا ډېر مشران دغه ځای د اصلي سرچینه د روزګان اخلي. نو په دې زه وایم چې طالبانو کړي دي. او بل بیا یو مین هم دی تقریبا د اوس چې زه د سټوډیو ته راتلم د 11 دقیقې 15 دقیقې مخکې په یو مین باندې هم 3 کسه پولیس په شهادت رسولي دي، جرینجر موټر باندې پټه شوی دی او زخمي شوی دی. نو دغسې کړنې هغه چې دلته د بندیانو مسله را مابینځته کېږي. اول ته بیا بېرته جنګ کوو، زموږ خواست دی طالبانو ته او ډېر انتقادونه ما وینې همیشه پر طالبانو باندې کومه زه
هغه د دې دپاره چې سړی ته هغه څوک وي چې تا د اسلام دپاره دا جنګ شروع کړی پوښتنه دا رامنځته کېږي وخت چې کله تاسو وایئ چې دغه سیمه کاملا د وسلوالو طالبانو د واکمنۍ لاندې ده او دغه پیښې چې اوس شوي دي دا بدون شکه چې دا د طالبانو کار دی پس پوښتنه دا رامنځته کېږي چې له یوې خوا فشار دی او دوی غوښتنه دا کوي چې مثلا زموږ بندیان دې خوشي شي او طالبان له یو خوا له امریکا سره د سولې د خبرو اترو په درشل کې دي له بله خوا بین الافغاني خبرو اترو ته دلته هڅې دا دي چې لار پرانیستل شي څه فکر کوئ د دا رنګه پیښو رامنځته کېدل کولی شي چې راتلونکو مذاکراتو او راتلونکو پړاوونو ته څه پیغام ورکړي آیا دا امکان لري چې دغه پروسه په بریالیتوبۍ سره مخته ولاړه شي که نه هغه کسان چې په دې برخه کې شکونه لري د هغوی دریځ پر ځای ده زه خپله جمله په بخښنه جناب ساده صفره کوم موږ غوښتنه هم دا د طالبانو څخه چې په دغه حال کې هلته د بندیانو مسله دې پسې راخیستې ده او 10 پړاوونه دي نور هم په مخ کې دي داسې ساده نه ده لکه طالبانو تاسو چې اوس ورته ګورئ دا دلته نړیوال موجود دي او په هغه طرف کې ستا په خوا کې ستا د طالبانو دغه خصوصا د القاعده او د نورو مختلفو ډلو سره چې طالب امریکا نومان باندې شو د هغو سره ستاسو روابط دي او د هغو سره ستاسو ناستو پاسته ده او د هغو سره تاسو خپل اړیکې شکوئ او دلته په افغانستان کې افغان حکومت دی چې داسې حکومت دی چې د ډیموکراسي هم مشتسوینو سره څیرې ویرې کړې ده ګرده سره چولې یې کړې ډیموکراسي هم یو وایي منم بل وایي نه منم بل وایي داسې کوم بل وایي داسې کوم شاید هغه ډیموکراسي چې اوس بېرته نړیوالو ته په لاس ورکوي هم دا څیرې ویرې ډیموکراسي خپله نړیوالو چې راوړې ده د خپله څیرې ډیموکراسي هغه ونه غواړي ولې په دې د ډیموکراسي ډېره سره بل رقم کړه موږ خو داسې فکر نه کوو لکه دا اوس چې دوی ډاکټرانو صاحبانو کړل نو موږ بیا هم غوښتنه د طالبه څخه دغه ده چې دا ولس یو څه ستا خوا ته مایل سوی دی په دې مایل سوی دی چې دلته د بندیانو مسله حکومت وځنډول په دې مایل سوی دی چې دلته امیدواري سته و دې ته چې خدای مهربانه دی ګوند کې طالبان دې ته جوړ شي چې اصول ته لاره خلاصه کړي او دلته بندیان هم ویلاسي او ډېره پاپشاري هم په دې باندې وه نو په داسې کړنو باندې زه وایم دا تقریبا 10 کوره په غم اخته کېږي او دا 10 کوره یو د بل سره په شکل د اشکالو باندې په قومي او دوستي او قرابتونه دوی سره لري نو داسې چې دا 10 دلته ځي 10 دلته ځي 10 دلته ځي نو په هر ولایت کې داسې 10 که د دې خبره به ستا ډله جوړېږي نو بیا بېرته هغه اعتماد چې پر طالبانو باندې د خلکو هغه امیدواري چې طالبانو ته د خلکو هغه امیدواري بېرته د مابین څخه ځي او بل به راسو د بندیانو مسلې ته بندیان اوله ما ویلي اوس هم زه وایم هېڅ افغان د دې په دې سره موافق نه دی چې په افغانستان په زندانو کې د بندیان موجود وي مګر بندیان چې خلاصېږي د تضمین د مخه خلاصي یو داسې خلاصي چې هغه بیا هم چې بیا ولاړ نه شي چې هغه صفوف ته ولاړ شي بیا بېرته جنګ کې زه هم طالبه ستا ملګري دي دا دې تا ایله کړل طالبه ستا دوستان دي سید ستا دپاره جنګېدلي دي طالبه ستا زموږ غوښتنه همدغه ده دي زندان تېر کړی دی بس چې بلا مو ولېږه خپل پلار مور ورور ته وایسته که دا افغانان دي که دې خواته وژني هم افغانان دي که خواته وژني هم افغانان دي وایم طالبه ته چې دا جنګ د شروع کړی دی 15-20 کاله کې چې دا جنګ د شروع کړی دی په جنګ باندې د حل لاره نشي پیدا کېدلی خو یوه دغه شمالي ټلواله نه ګزارېدله زه خپله په د تحریک د طالبانو وم دغه یوه شمالي ټلواله نه ګزارېده وم په جنګ نشي کېدلی که په جنګ کېدلی سولی موږ دا 40 کاله هلته جګړې وکړلې بیا مو د طالبانو څخه غوښتنه همدغه ده امو د حکومت غوښتنه همدغه ده چې تاسو خو دلته دغه ډیموکراسي مو سره څیرې ویرې کړه ډیموکراسي مو چولې کړله په ډیموکراسي مو خوند وانخیستی نه موږ خوند پر واخیستی نه تاسو خوند پر واخیستی 15 کاله د ملي یووالي په حکومت کې صاحبانو تاسو سره مصروفه واست تاسو به یې دغه طرحې جوړې کړلې تاسو چې دا 15 کاله په دغه ملي یووالي په حکومت کې موجود واست دغسې انتخابات مو وکړل لکه د پارلمان انتخابات چې په 3 کاله زه وځنډېدل د هغه وروسته بیا کمال ته ودرول دغه بیا د ریاست جمهوري انتخابات وکړل اوس بیا دا دي وایم که غلا نه ده موجوده خو سند ورته چې ډاکټر عبدالله ته او که غلا موجوده ده خو سره شریک سي سره دا اوس په سهال کې دی د یوه طرفه کورونا ده د بله طرفه غني و عبدالله دي اوس یو د ملت یې داسې کړي دی ګروګانې نیولې دي او بل غوښتنه د دې سیاسیونو څخه دغه ده وایم ته د سیاسي نارې وایه زه خو دې ولاته سیاسي بولم ته خو راغلی خلک دې وژلي دي مځکه دې غصب کړې ده خلکو سره ظلمونه کړي دي خلک یې په برباد کړي دي اوس سیاسي رهبره بیا هېڅ حکم چاته نه ورکوي دغه 2 نفره ډاکټران نه صحیح سره خلاصولی همدا سره خلاص کړي چې ورسره کوم خلک په دا ملت مو زړه سوځي که نه سوځي پر آخرت مو عقیده شته که نشته پر هغه چې تاسې بولي په تاریخ مو عقیده شته که نشته پر څه شي مو عقیده شته خو پر هغې سره خلاصه کړي مسله دا یو څه بربادۍ چې سره جوړې کړي مو دي بېرته راځم د زندانیانو مسله دغه موضوع ته تم کېږو په بښنې سره تاسې په خبرو کې اشاره هم وکړله د تاوتریخوالو دوام د طالبانو لخوا څه فکر کوئ دا په څه معنا دی څه پیغام ورکولی شي آیا دا په ده معنا دی چې دوی غواړي
په امریکا او افغان حکومت یو ډول فشار راوړي تر څو نورې غوښتنې دوی ومنل شي که نه؟ څه فکر کوئ دوی یو خوله یو غږ او یو هغه نه دي لکه څنګه چې تاسې دې پیښو ته اشاره وکړله د تازه پیښو ته چې رامنځته شوي دي او دا طالبانو کړي تاسې وویلې نو څه فکر کوئ دا ټول سره څه پیغام ورکولی شي؟ دا زه وایم دا د دې معنا لري چې خلک ناامیده کېږي چې دا سوله نه کېږي. دا د دې معنا لري چې موږ بیا باوره کېږو چې هغه سوله چې کومه سوله طالبه ستا د نوش جان شي دغه خارجیان نړیوال ټول راغله په تا چې خلک ناهیلي کېږي ناامیده کېږي دا خو به یو اړخ دوی ناامیده کوي حکومت دوی ناامیده کوي که طالبان په خپلو کارونو سره دوی په دواړو باندې یو لږ تبصره کوم هم په سیاسیونو هم په حکومت هم په نړیواله ټولنه هم په ټولو باندې یو لنډه تبصره کوم. زه وایم همدغه خلک چې دا اوس څه چې دوی وایي موږ دغه مخته وړو جنګ مخته وړو طالبه پر تا د خلک بیا باوره کېږي. طالبه ته ولې دا رقم که ته خو هغه څوک چې په تا پسې دغه حکومت خلک دغه چارواکي جاسوسان د امریکایانو نړیوالو دا درغله ویې وژلې ویې ټکولې ګونتنامو ته کړه وام داسې کړلې چې بالا تر دغه نو اضافه ظلم نه جوړېدي. خلک یې ستا له راوړل په بازار کې غورځول خلک یې راوړل په چوکو یې غورځول خلک یې راوړل خو زه د ثانیې شهید یم دغې روزګار نه متکي یم چې هغه ظلمونه چې د دې خلکو سره وسوله سړی د هېچا سره نه دي سوي. مګر اوس مو غوښتنه طالبه ستا څخه همدغه ده چې په دې رقم باندې چې ته د دوی انتقام اخلي دوی ستا څخه اخلي دا ملت دی ولې زړه سوی وکړي ولې انتقام اخلي الله ته یې پرېږده چې ستا سره یې وکړه دا اوس موږ ښه شی بولو یا بد یې بولو چې دا اوله څخه یې کړي تر اخره پورې موږ ویلي دي چې په دغه رقم کړنې په دغه رقم دا مسلمانان دي دا افغانان دي دا د دې خاورې بچیان دي. طالبه ته راولاړ شولې د هغه ځای څخه وګرځېدلې یوې خواته ولاړې بلې خواته ولاړې پاکستان کومک شو د ایران کومک شو د هر چا چې شو نن راولاړ شولې یو سیاسي ډله شولې په نړیوالو دې هم ځان وپېژندي په افغانانو دې هم ځان وپېژندي په دنیا دې ځان وپېژندي سخته قربانۍ دې مو ورکړې سخت تکلیفونه دې وګالل پر دې ټولو دې قانع یم. مګر اوس خو نو تا ته بیا رحم شفقت پکار دي ته معلم یې ام ملا یې ام طالب یې ام د اسلام نارې وکړه وسیله وکړه د دې خلکو سره ګزاره ورسره وکړه د دې خلکو سره. بل بیا سیاسیونو ته وایم سیاسیونو چې تاسې ولاړ سوي یاست دغه اوس څه چې تاسو درېږئ چې وایاست چې موږ د سیاسي رهبران ما جهاد کړی دی ما څه کړی دی وایم چې جهاد یې کړی دی سړی د خلک سره نږدې کړه ته ولې یوازې په جنګ پوهېږې ولې په سوله نه پوهېږې او د بله طرفه څخه نړیوالو تاسو راغلي واست تاسې وایي ډیموکراسي ده تاسې خدای خپل په ملت کې هم داسې ډیموکراسي تاسې غواړي دا چولې داسې څیرې ویرې ډیموکراسي تاسې غواړي لکه دا اوس چې خلک په کمال کې دي اقتصاد په کمال کې دي مرګ دی میر دی. زه وایم نړیوالو تاسې خو په داخله باندې دا خو سره وکړئ د دې افغانانو سره چې د افغانان یو ښې خواته ولاړ شي. او بل د حکومت ته تا ویل چې زه ښه طرحې لرم بهترینې ښه طرحې لرم د 5 کاله پلانونه لرم د 3 کاله پلانونه لرم سړی تاسې اوس دغه پلانونه جوړول دواړه ښه رهبران مشران خلک هم ورسره ناستلي وو تاسې اوس دغسې حالت سره جوړوه داسې مو طرحې وې داسې مو حکومت راته جوړوه وایم دا خو زموږ سره دغه ملت ته تاسې اوس خو تاریخ شته اخرات شته تاسې ولې دا رقم کوو چې دواړه سره باندې یو وایي 50% غواړم او بل وایي نه در کوم بل وایي غواړم یا بل وایي نه در کوم وایم پمپ یې راغی دلته ورسره کښېناستې د وزیر خارجه د امریکا هغه نه کړه سره خلاص دلته خلک په تاسې ګرځي پخوانی ولسمشر د کرزی صاحب و استاد سیاف دواړه دلته سره ګرځي نه شي خلاصولی وایم زه اوس ودو خلکو ته نور سیاسیون نشته موږ ته یې دا دویم درېیم لاس دغه تحلیل والا خلکو ته یې راپرېږدي. همدا وه چې 1 میلیارډ ډالري مرستې کمه شوې او هغوی ویلي چې په نورو موږ فکر کوو وایم زه وایم سړی دا خبرې اوس موږ د چا له به ومنو خو دوی ول دا 5 کاله دپاره موږ بهترینه ښه طرح هم لرو ولې دا مرستې هم کمې شولې وایم ولې زه هم ستا ګټه موږ ته چې شي دا سړی خو راووځي دې خلکو سره دې ملت ته سره خپله ژبه پیدا کړي هلته سوله مو په غاړه کې دلته مو د نړیوالو مناسبات حکومت خراب کړله دلته مو بندیان دغسې سره بند دي هلته مو د داخلي اختلافات خپله سره رامابیزته کړي دي تاسې اوس په دې حکومت څه کوئ تاسې په دې ملت څه کوئ تاسې اوس کمې طرحې رامابیزته کړي دي اوس زه دغه ته حیران یم چې دوی ډکترا ده ډیپلوم دی دا شیان دي هغه څه شوله ولې نه شي خلاصولی خلاص هغه ډیپلوم دې راوړه خو اوس یې سره خلاص کړه موضوع که نه وي موږ دغه دویم لاس خلکو ته تحلیلګرو ته یو شلو دېرشو کسو ته دغه شینوایي صاحب په شمول باندې موږ ته دې راپرېږدي دا ډاکټران هم سره خلاصولی شو طالبانو د جیب تر مابین زم خبره پیدا کولی شو ولې په دې د چا پورې وړي نه وي د چا د وینو پورې وړي نه وي وروره د چا د غصب پورې وړي نه وي د چا د ظلم پورې وړي نه وي موږ یو چا ته رښتیا ویلی شو سړی دا حق دی دا ناکي ده دا خلک خو پورې وړي دي دا خلک خو په دې دپاره چې غواړي چې په دغه د غني و عبدالله د جوړامه تر مابین زم غواړي چې خپل برخه غټه کړي دا ته کوشش کوي دی چې خپله چوکۍ پیدا کړي موږ په دې ملت لپاره کوشش کوو راځئ دغه دویم لاس خلکو ته د
دا خبره را مابینځ ته کړي چې موږ دا موضوع نوره سره فیصله کړو. متقي صاحب وخت مو ډېر زیات کم دی، بیرته ورګرځو شینواري صاحب ته. ښاغلی شینواری، پوښتنه به ورسره دقیقا همدغه کوله. زما مخکینۍ پوښتنه به ستاسې په یاد وي چې د افغان حکومت لخوا به د زرو بندیانو د خوشي کېدو په تړاو چې ما ستاسې نه وکړه. تر څنګ دغه هم ورسره غواړم زیاته کړم، تاسې د هوتکي صاحب څرګندونې واورېدې په داسې یو حساس پړاو کې د دا رنګه تازه پیښو رامنځته کېدل او د تاوتریخوالو دوام کولی شي چې څه پایله ولري؟ مهرباني وکړئ صاحب. اول خو په دې خبرو باندې واقعاتو باندې او حوادثو باندې یا کوم انکشافات چې رامنځته کېږي او هکې وفات تلفیږي، زه خپله هم دومره متاثره یم او خفه کېږم لکه هوتکي صاحب نور افغانان چې خفه کېږي. یقینا هر افغان خپل مور لري، خپل پلار لري. هغه ماشومتوب په تولد کې څومره خوشحالي وي، بیا د دې ماشومتوب تکالیف ځوانۍ ته ورسېږي او بیا په ګټه سور شي او په ګټه راوړي او بالاخره په دې یوې مرمۍ ښکار شي او ټول هغه مسایل د مور او پلار هلې ځلې او ارمانونه د خاورو سره خاوره شي. دا لوی درد دی، دې کې هېڅ شک نشته. نو که موږ یو افغان ژوندی کړو لکه ټول افغانان هم چې ژوندي کړي، او که یو افغان مړ کېږي لکه ټول افغان، دا د حضرت فرموده ده. نو د تاوتریخوالي د کمښت کوم معاهده چې شوې ده په مفاد د موافقتنامې کې د 80% پورې په لویو ښارونو کې لویو فرقو باندې سرکونو باندې هغه طالبان ژمن دي، هغه عملي کوي. او انشاءالله که بعضې مشکلات لکه ابتدا کې چې ما ورته اشاره وکړله، بعضې مشکلات د ځینې کړیو لخوا د ځینې مشرانو لخوا نوی رامنځته شوي، نو اوس به موږ د دایمي اوربند شاهدان یو او شاهدان وای او انشاءالله دې خوا پړاو ته روان یو. دا ارمانونه به خدای پوره کړي، قدمه په قدمه انشاءالله ور روان یو. دا چې تقدیرات راځي او بعضې کسان له منځه ځي، اگر که عفو عمومي د امارت د امیر د خوا نه اعلان شوې ده، خو دلته ځینې افغانانو ته هم پکار دي چې اصرار په هغه پخواني مسایلو ونه کړه، خپلو اعمالو ته تداوم ورنه کړي. که چېرته دوی اعمالو ته تداوم ورکوي، هغې خوا نه چې خبره کوي، هغوی وایي دوی د خپلو عملونو نه لاس اندې اخیستی، نو موږ څنګه چلو؟ شینواري صاحب همدغه موضوع ته همدلته راځم. دقیقا دوی په دې برخه کې یو اندېښنه دلته موجوده ده او تاسو په جریان کې هستئ چې افغان حکومت هم په وار وار دا خبره کړې چې د طالب بندیانو د خوشي کېدو مسله مشروع ده، او بل په دې برخه کې چې یو اندېښنه موجوده ده، دوی وایي چې دغه کوم طالب بندیان چې خوشي کېږي په دې برخه کې باید یو تضمین موجود وي چې دوی بیرته د جګړې کرښې ته ونه ګرځي. څه فکر کوئ په دې برخه کې واقعا باید داسې یو تضمین ورکړل شي که نه؟ په مفاد موافقتنامې کې خو د تضمین خبره نشته، زماني قیود نشته، په دې معنا چې 100 نفره به په یوې ورځ کې 1500 نفره په 1500 ورځو کې او په 2 هفتو کې 1500 نفره، نه دا قید زماني شته او نه دغه قید تضمین. پس بیا ستاسو نه پوښتنه کېږي شینواري صاحب، بخښنه غواړم چې ستاسې خبره پرې کوم. دقیقا همدغه پوښتنه ستاسې نه کوم، ستاسو شخصي نظر په دې برخه کې څه دی؟ آیا دا پوښتنه که مستقیما تاسو ته راجع شي، د ده ځواب که ورکوي چې آیا دغه بندیان چې خوشي کېږي دوی بیرته د جګړې لیکو ته بیرته نه ورګرځي؟ نه، قطعا جګړې لیکو ته نه ګرځي. هغه په مفاد په قرارداد کې هم لیکل شوي چې قطعا به دوی د امریکا او د ناټو د غړو هیوادونو د شاملو غړو هیوادونو منافعو ته تهدید نه وي. او بل زمونږ عرف داسې دی، زمونږ دا کلتور داسې دی چې یو بندي د دومره مودې نه وروسته خوشي کېږي، هغه خو په میاشتو میاشتو کې د به ستړي مشي نه او مېلمستیاګانو د خپلو خپلوانو د قومیانو نه خلاصېږي، او هغه پورې انشاءالله په کمه موده کې په څو ورځو کې به انشاءالله موږ د بین الافغاني مذاکراتو شاهدان یو. او کوم لسم چې افشا شو اگر که حکومت ردوي، خو دا لسم راښکاره شوی دی د حکومت د خوا نه، نو امیدواري ده چې دسې به بین الافغاني مذاکرات شروع شي او اوله موضوع به د اوربند وي، نو بیا قطعا ګرځېدل نشته طرف د جګړې. مننه کوم. دلته ګرځم هوتکي صاحب ته. هوتکي صاحب څه فکر کوئ په کور دننه دغه اختلافات چې د سیاسیونو او دوو مطرحو څیرو ترمنځ روان دي څومره کولی شي چې دغه روانه پروسه زیانمنه کړي؟ دغه روانه پروسه دا اوس موږ ته چې زیان وینو که نه وینو، دا اوس فایده بني. اقتصادي کمال کې دی، امنیتي په کمال کې دی، د نړیوالو سره د مناسبات دا چې 1000 میلیونه دغه $1 میلیارډ دې واخیستله خراب مو کړله، دا چې په کمال ته ولاړه، او دغه دې کمال ته ولاړه اختلافاتو د سوله دې کومې خوا ته ولاړه. نو اوس دغه شیان خو ټوله د سولې مخه ډب کولی شي،
د بله طرفه څخه کورونا ده یو وبا ده را روانه ده خو بیا هم دغونې ښه دی چې په خارج کې که د چا اولادو دی هغه به مو ونیسي که په داخل کې دی هغه به مو ونیسي تر امریکا او تر کومه ځایو پورې چې دوی په نازېدل تر هغه ځایه پورې چې دوی په نازېدل تر هغه ځایه پورې تللې ده نو دا شان دغه اختلافات هم د سولې مخه نیسي دغه اختلافات هم کورونا ته لاره هواروي دغه اختلافات هم پر اقتصاد باندې بد اغېز کوي دغه اختلافات هم د آینده دغه ډیموکراسي یې واخیسته چولې چولې یې کړله د ډیموکراسي دپاره یې نورو خلکو ته نخرې ور پیدا کړلې هم د ډیموکراسي ته تاوان رسوي هم دغه حکومت ته تاوان رسوي دغه ټولو شان ته دغه اختلافات تاوان رسوي د سیاسي علومو غوښتنه همدغه ده وان پامپې په وزارت خارجه به پوهېږي په جرګه نه پوهېږي خو راغی د امریکا وزیر خارجه په جرګه نه پوهېږي دلته خلک دې داسې نه دي چې سړي مړي کړي دي سړي جهاد کړی دی سړی دلته ولاړ شوی دی خلک یې وژلي دي مځکه یې غصب کړې ده هغه په جرګه هم پوهېږي وان په جرګه نه پوهېږي د جرګې خلک ځان ته خلک دي د سالیس بالخیر یو سړی جوړېدلی شي هغه هغه څه وي چې الله د رضا دپاره وي واقعي خبرې هم ده ته وکولی شي هم هغه بل ته وکولی شي او د ډاکټرانو غوښتنه همدغه ده په خدای چې یوازې دا نه تر دنیاوالو مو وشرمولو تر دې همسایهګانو پورې مو وشرمولو سره قانین سي سره یو سي یو 15 کاله دوره د سره پرده کوي ولاکه تش پر موږ خوند واخلي ولاکه موږ پر تش خوند واخلو ولې په دې ستاسو زور موږ ته معلوم سو موږ به هم تاسو ته خپل زور معلوم سوی وي نو بهترین ښه خبره همدغه ده چې نور پر دې موضوع باندې ټاټ سره راکاش کو دا موضوع سره خلاص کړو ښه خبره به همدغه وي چې نور راسي پر جوړ باندې فکر وکړو راسي پر سوله باندې فکر وکړو نه دغه چې دا اوس دوی شروع کړي مولانا جلال الدین شینواره صاحب او همدارنګه امان الله هوتکی له تاسو ډېره زیاته مننه کوم کورم ودانه او درنو لیدونکو له تاسو هم مننه کوم زموږ د نن بحث په همدې ځای پای ته رسیږي تر بیا د خدای په امان